د هغې نه بعد پنځم سوال یې دا کړی دی ما مراتب الدین د دین څو مرتبې دي نو بیا جواب کړی دی چې د دین 3 مرتبې دي د دین څو مرتبې دي 3 الاسلام والایمان والاحسان اسلام ایمان او احسان او دا به زه دا خبره واضح کوم نو انشاءالله ټولو ملګرو ذهن به پرې کولی شي باذن الله د اسلام څو مرتبې دي 3 اسلام ایمان احسان په دې ترتیب سره اول اسلام دی بیا ایمان دی او بیا احسان دی د دې داسې مثال لکه زه داسې مثال تاسو له درکړمه چې یو سړی ګول دایره جوړه کړي غټه ګول دایره نو دا بهر چې کومه ګول دایره ده غټه دې له به عنوان ورکړو اسلام بیا دننه بله دایره جوړه کړه هغې له عنوان ورکړه الایمان درېیمه بله دایره جوړه کړه هغې له عنوان ورکړه الاحسان الاسلام الایمان الاحسان ښه نو فرق په دې کې څه دی دا چې کله یو ځای ذکر شي دې کې فرق راځي اسلام ظاهري اعمالو ته وایي ایمان باطني اعمالو ته وایي او بیا د ټولو نه اوچته درجه احسان دی د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله وینې او که دغه درجه کې نه نو چې دا سوچ ته همیشه چې الله ما ویني دې ته احسان وایي نو په ترتیب باندې سړی برخیږي یو سړی دی ظاهره کې کلمه ووي مسلمان شو که نه شو نو کمې دایرې باندې ورننوتو په دې اولنۍ باندې ورننوتو و دې مسلمان دی دننه زړه ته چې څو پورې ایمان نه وي کوشوی او را به شي د ایمان ارکان په الله باندې ایمان په آخرت باندې پیغمبرانو کتابونو تقدیر دا ټول دننه د غیبو سره تعلق ساتي د زړه سره باطني اعمال چې کله په دې باطني خبرو باندې ایمان راوړو او ایمان مضبوط شو نو کومې مرتبې ته واوړېد ایمان ته د اسلام نه ترقي وکړه لاړ ایمان ته ښه نو هر مؤمن مسلمان دی او هر مسلمان مؤمن نه دی پوه شو بې که نه هر مؤمن مسلمان دی ولې ځکه چې د اسلام په دایره باندې تیر شوی دی نو ایمان ته رسېدلی نو هر مؤمن مسلمان دی خو هر مسلمان مؤمن نه دی کیدای شي یو سړی په ظاهره کې اسلام مني او باطني اعمال یې لا نه قبول کړي نو دته موږ مؤمن نشو ویلی دا څه دی دا مسلمان دی او بیا یو سړی ترقي وکړه د احسان درجې ته ورسېدو 3 مرتبې ته او دا ډېره اوچته مرتبه ده ډېره اوچته مرتبه ده ډېر یعنی د لویې برخې خاوندان چې الله ورته دا درجه نصیب کوي او هغه د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله وینې لکه یو سړی لګیا دی په مانځه ولاړ دی نو دی په دې مانځه کې دومره جوور تللی دی لکه دی چې دې ټیم کې الله ته ګوري نو چې یو سړي دا احساس وي چې زه الله ته ګورم نو د ده د عبادت په څومره اوچتې مرتبې والی او که دغې کې نه نو بیا دا سوچ په زړه کې وي چې الله ما ویني دا سوچ همیشه په زړه کې چې الله ما ویني د احسان دا مرتبه نه ده ډېره اوچته مرتبه ده چېرې الله ما ویني او بیا کله پکې دومره اوچت شي په دې کې چې دې سوچ کې دې طریقه باندې شي یا په دې فکر سره د الله بندګي کوي چې زه الله وینم الله یې دغه درجې ته موږ ورسوي اسلام او بیا ایمان او بیا احسان د ټول نه اوچته مرتبه احسان او بیا په هغې پسې کته ایمان دی او بیا اسلام دی نو دا د دې اسلام د دې دین 3 مرتبې دي ما مراتب الدین سوال دا وی د دین څو مرتبې دي اوس د دې نه بعد د دې مرتبو تفصیل شروع کوي ګوره موږ وایو چې 3 مرتبې دي اوس به د مؤلف تا ته د دې هرې مرتبې تفصیل واضح کوي چې د اسلام څه ته وایي د ایمان څه ته وایي او د احسان څه ته وایي نو ځکه شپږم سوال یې دا راوړی دی مل اسلام وکم ارکانه اسلام څه ته وایي او څو ارکان دي اسلام څه ته وایي او څو ارکان دي نو تعریف یاد کړئ اسلام څه ته وایي الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اسلام څه ته وایي
الله ته غاړه ایښوده، الله ته غاړه ایښوده. زه به درس په اخره کې ګوره سوال کوم. الله ته غاړه ایښوده په دې طریقې سره چې ته توحید ومني، د هغه اطاعت کول او اعلان د براءت کول د مشرکانو نه او د شرک نه، لکه څنګه چې سورة الکافرون کې اوس خبره تېره شو. دې ته اسلام وایي. د هغه وخته پورې سړی ګوره مسلمان نه دی چې څو پورې د براءت اعلان نه یې کړی د شرک نه او د مشرکانو نه، او څو پورې الله ته غاړه نه یې ایښودي. الاستسلام لله، الله ته غاړه ایښوده، په هر څه کې الله ته غاړه ایښوده. چونکې چنانچې څنګه ولې دا قصې به نه کې چې کوم ځای کې د الله حکم راغی د الله خبرې ته به غاړه ایږدي. استسلام چې زه یې منمه، بس چې الله څه ووایي سمعنا واطعنا، موږ واورېده او موږ پرې عمل کوو. بیا د اسلام ارکان دي، وارکانه 5، او د اسلام 5 ارکان دي. دا ډېر اهم سوالونه دي. ګورئ زه تاسو ته دا وایم چې دا سوالونه ګورئ سپک مه ګڼئ، ځکه چې دا دین د بنیاد سره تعلق ساتي. ډېر بې شماره مسلمانان، او زه به دا ګمان نه کوم انشاءالله موږ سره چې کوم ناست دی دا به ټول تکړه ښه ګمان به کوم انشاءالله، خو بې شماره مسلمانان لا د دې نه خبر هم نه دي چې د اسلام څو ارکان دي او کم ارکان دي، او اسلام وایي څه ته، او څو مرتبې دي د اسلام. دا کومې مسلې چې تاسو یادوئ که نه، دا ګورئ د دین بنیادي مسلې دي. ګورئ دا کومې مسلې چې تاسو یادوئ هم په دې باندې کامیابي ده په قبر کې، ځکه چې قبر کې تپوس هم د 3 خبرو دی: دین، رب او پیغمبر په باره کې. او دا تاسو یې زده کوئ هم دقه خبرې یې زده کوئ. نو دا مسلې ګورئ کمزوري مه ګڼئ، چېرې دا خو اسانې مسلې دي نه، ډېرو ته دا اسانې نه دي یادې، او کېدای شي دا اسانې تا ته یادي، خو صرف د هسې یادې کړي او پوه پرې نه، نو په دې درسونو کې به پوه شي چې څه مطلب یې دی. اسلام تعریف دغه دی. ارکان یې څو دي؟ 5 دي. د ارکان به ذکر کو او بیا د هر رکن وضاحت ځان لره روان دی. صرف به ذکر کو چې ارکان کم دي. نو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، بنی الاسلام علی 5، اسلام په 5 خبرو ولاړ دی. د اسلام مثال یې د څه سره ورکړی دی؟ د خیمې سره. یو خیمه ده او خیمې ته لاندې څو ستنې دي؟ 5 ستنې دي. اولنی ستن شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ګواهي د دې خبرې ورکول په ژبه او په زړه او په اندامونو چې د عبادت حقدار یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دا اولنی رکن دی. دویم رکن څه دی؟ و اقام الصلاه او د منځه پابندي کول. دریم رکن و ایتاء الزکا او زکات ورکول. څلورم رکن و حج البیت، حج کول. او 5م رکن و صوم رمضان او د رمضان د میاشتې روژې نیوه. دلته خو مؤلف صرف د ارکان وشمارل تا ته، خو د هر رکن تفصیلي بحث را روان دی. مونځ څه ته وایي؟ مونځ به څنګه کې؟ دا مسله را روانه ده انشاءالله. زکات څه ته وایي؟ زکات به چاله ورکې، څومره به یې ورکې، څنګه به یې ورکې، کله به یې ورکې، دا مسلې را روانې دي. د روژې مسایل را روان دي پکې، د حج مسلې را روانې دي. خو دلته صرف دومره تا ته ووایي چې یاد ساته چې اسلام څه ته وایي او دغه 5 ارکان دي چې دا د دې حدیث نه ثابت دي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې د 9 نمبر سوال نه به شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو، دغه شان دې الله سبحانه وتعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. الله دې موږ ټولو ته د پیغمبر د حوض کوثر نه اوبه نصیب کړي، او الله دې موږ ټولو ته د پیغمبر سفارش نصیب کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.